أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظیم. د دغه آیت کریمه شان نزول داو او هدا لړۍ چې کله وشوله ابتدا کې مال غنیمت ډیر و، بهر حال بیا هغه فتح په شکست بدله شوله ظاهري، خو انجام په اعتبار سره میدان چې و دا کفارو پرېږده، مسلمان په میدان کې و، نو بیا څه قدر مال غنیمت دا ته حاصل شو. نو په دغه مال غنیمت کې یو سور یمنی چادر و پړکایو. ابتدا کې و چې کله تقسیم کېده نو دغه چادر چې و دا نو، اوس دا چېرته لاړو چایو خبرې شروع شوې. نو بعضې کسانې پکې دا اخلې نه ووتل چې دا کیدای شي چې نبي علیه صلات وسلام هغې وړی. اوس په نبی علیه صلات وسلام باندې دعوا یا وشوه یا نه وشوه، په کوم غرض یې وویل، خو دا الفاظ چې دا مناسب نه دي چې ته یې چې پیغمبر به دا وړی. حالانکه پیغمبر ته دغه خصوصیت حاصل هم ده چې په مال غنیمت کې تر څو پورې مال غنیمت چې تقسیم شوی نه وي تر هغه پورې چاته هم حق نشته چې دا یو شی پکې وخوري، اگر که هغه یوه معمولي رسۍ غوندې ویلې نه وي. او که چا یوړله تقسیم نه مخکې نو نبی علیه السلام فرمایي چې دغه رسۍ به د ده دپاره قیامت په ورځ د جهنم اور وي. خو نبی علیه صلات وسلام ته دا خصوصیت حاصل و چې که چېرته د ده په مال غنیمت کې یو شی په طبیعت باندې و، یو شي ته یې طبیعت کېده ځون دپاره یې هغه تقسیم نه مخکې خاص کوی شي. خو بیا هم د چا د خولې د الفاظ ودل چې د پړکای به نبی علیه صلات وسلام وړی. نو الله پاک ته دغه خبرې خوند ویر نه که. الله پاک ووایي چې پیغمبر دپاره دا مناسب نه دي چې دا مال غنیمت کې غلول وکړي، خیانت وکړي. دا الفاظ د شوي په دغې اندازې چې ته چې پیغمبر به مال غنیمت کې خیانت کړی، غلول مال غنیمت کې خیانت ته ویل شي. نو یو پیغمبر دپاره چې د دومره لوی مرتبې خاوند ده، هغه چې دا په مال غنیمت کې غلول نشي کوی، خیانت نشي کوی. پیغمبر ډیوټي دغه ده چې هغه په خپله هم د الله د رضامندۍ تابع ده، خلق هم د الله جل جلاله د رضا وله جوړوي. نو بیا داسې شخصیت نه داسې کیسات تصور کیدای شي چې تاسې دا الفاظ ادا کوئ. دا خو د هغه چا چار دو چې هر وخت د الله په غضب باندې اخته او مبتلا وي. نو الله د دې بیان کوي وما کان لنبی ان یغل، او نه دی مناسب دی پوره دی یو پیغمبر ان یغل چې دا خیانت وکړي مال غنیمت کې. ومن یغلل یأت بما غل، هغه څوک چې خیانت وکړي مال غنیمت کې دی برتک کوي په هغه شی باندې غله چې د خیانت کړه ده یوم القیامت قیامت په ورځ کې دا به یې ځون سره رخصتی، هغه شی به په ده باندې په دې ګویي کوي چې دا زه د پټ کړی. ثم توفا کل نفس ما کسبت، بیا پورا ورکوی شي هر نفس ته ما کسبت بدلا د هغې خبرې کسبت چې کوم د کسب کړي، کوم یې عمل کړی. وهم لا یظلمون، حال دا په دوی باندې به ظلم نشي کولی. افمن اتبع رضوان الله، هغه څوک اتبع چې دی تابع وي د رضامندۍ د الله جل جلاله، کمن په شان د هغه چا کیدی شي باء بسخط من الله چې دی پس شوی وي یا مشغوله شوی په ناراضګۍ د الله جل جلاله سره. ومأواه جهنم، او ټکانه د جهنم دو. وبئس المصیر، او د جهنم ډیر بد زوی دی رجوع ده. هم درجات عند الله، دغه خلق درجات دا د درجې ول دي، د مختلفې درجې ول دي عند الله د الله پاک په نسبت باندې. نو څوک چې د الله پاک د رضامندۍ اتباع کوي هغه ته الله ثواب ورکوي، او څوک چې د الله جل جلاله نافرمانی کوي، ګناهونه کوي، هغه ته به الله سزا ورکوي. نو په دې اعتبار سره د خلکو درجې دي.
الله په نسبت باندې والله بصیر بما يعملون الله جل جلاله کتون کده په اعمالو باندې دوی کوي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا تحقیق سره شګړه کړی الله پاک احسان کړ الله جل جلاله على المؤمنين په مؤمنینو باندې اذ بعث فيهم زکه چې رسوله په دوی کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د نفسونو د دوینا نو دا الله پاک مؤمنینو ته خصوصا خپل شګړه ذکر کوي داسې شګړه الله په قرآن کې چې د بل ځای کې نه ذکر کړي چې مسلمانانو تو سره مې دا شګړه کړي تو ته مې شوشتا لوس پښې دیر کړي شوشتا سترګې مې دیر کړي دا چې لکه په چا باندې احسان ورډنګای خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام غوندې شخصیت د هغه غوندې ذات موږ پیغمبر جوړ کړی ده نو الله پاک دا شګړه په موږ باندې ارته بیان کوي چې دا شګړه مې تاسو کړی دو او کافرینو باندې هم دا شګړه دی الله پاک تو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام غوندې پیغمبر دا ور کړه خو فائدہ و ناغي اوچته نکړه حالانکه رحمت بار هغه هم وړي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله پاک فرمایي چې په دغه مشرکینو کې چې کله ته موجود وي زه دوی ته عذاب نه ورکوم بلا وجه د پیغمبر د عزت ته وجنه الله ته عذاب نه ورکوي نو دا هغه ته د رحمت برخه ورسیده او هر چې مؤمنین چې دی هغه د پیغمبر د ذات نه فائدہ اوچته کړه لکه د قرآن چې د ټولو خلکو د پر هدایت ته خو لیکن هدل للمتقین الله چې ذکر کړی دی چې د قرآن هدایت ته متقین لپاره ده دا معنا چې متقین خلک د قرآن نه فائدہ اوچتای او کفار چې دغه قرآن نه فائدہ نه اوچتای نو الله پاک دغه بیان کوي او د پیغمبر چې کومې ډیوټي دي ذمہ داری دي اغاز کر کوي چې د قرآن تعلیم ور کوي قرآن الفاظ به ورزده کوي تزکیه د دوی د نفسونو به کوي احادیث به ورزده کوي او بل لا چې پیغمبر الله پاک فرمایي چې دوی کې مې رستو رسولا من انفسهم د دوی د نفسونو نه یعنی د دغه د انسانونو نه د عربو نه جن الله پیغمبر نه رستوله نه رستو فرشتہ الله پاک پیغمبر نه رستولی نه رستوله ځکه چې کچیرته فرشتہ یا جناتو کې الله پیغمبر رستوله وا انسانونو ته او هغه وی ته ویله چې وکسوي ته زه د الله پیغمبر یم مو ته الله دا معجزات کړي دا معجزات کړي نو د پیغمبري په دې معجزاتو چا نه منله حالانکه هر پیغمبر تقریبا چرغله قوم ته نو هغه به معجزات ونه غوښتي دي فرعون موسی علیه السلام ته روغه نو جئتکم ببینه من ربکم فارسل معي بني اسرائیل دا معجزه مې تر وړي لہذا بني اسرائیل له مو سره آزاد کا نو فرعون چې ان كنت جئت بآیه فأت بها ان كنت من الصادقین کته رښتونه پیغمبر نو بیا د معجزه وشیا فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين لاشته او غرزول د هغه نه لوی اژدها جوړ شو نو کوس جن او فرشتہ دغه پیغمبر وا او چا معجزه طلب کړی وا معجزه هغه ته شیل یو سرګند کړی وا نو ارچ بودا اعتراض به کوله چې دا کومه معجزه چې د سرګند کړه دا د جنیت یا د ملکیت نتیجه ده دا معجزه نه ده او هر چې دا انسان چې الله پاک پیغمبر رسوله انسانونو ته نو د انسان خو چې کوم قدرتونه بل انسان لري غدای لري او هر چې معجزه چې کومه چې پیغمبر پیش کوي نو عاده انسانونو د عادتونو نه هم خلافي او د دوی د وس نه هغه بهر خبري بیا اومني چې وکی دا د الله پاک سره د دې سره مدد شامل حال لا په خپل دای داسې نشي کوای نو پیغمبر یې تسلیم کی او درنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله په عربو کې رستو په دوی کې ستر هشه په دوی کې وړي کوله هر څه ټول احوال اخلاق عادتونه هر څه ته معلوم اوس کچیرته یو کس هغه ماضی داغداري وي بیا د خلکو ته نصیحتونه کوي بل په غور ور کوي چې یاره مړه ته متداسه خبره کوي خپل د داسې کول ته متدا خبره کوي ته په خپل داسې خو لیکن په پیغمبر کې داسې نقطه هم چاته روسره سي نر یستایش و نر ویستله چې مړه پرون ته داسې او داسې دی کول هر چا بوي چې دا صادق او امین ده نو الله دې دغه بیان کوي لقد من الله على المؤمنين تحقیق سرا احسان کړه الله جل جلاله په مؤمنینو باندې اذ بعث فيهم رسولا ځکه چې روی اسلام په دوی کې یو پیغمبر من انفسهم دي نفسونه دي دوی نه
یتلو علیهم چې دغه پیغمبر تلاوت کوي په دوی باندې آیاتی آیتونه دی الله جل جلاله ویزکیهم او تزکیه کوي د دوی یعنی د 100 اخلاقونه دوی پاک کوي ويعلمهم الكتاب او دوی ته تعلیم د کتاب ورکي کتاب زکي والحکمت او سنت یا د دانشمندۍ خبره وان كانوا من قبل او بشک سره دوی وو انهم وان كانوا او بشک سره وو دوی من قبل مخکې د بعثت پیغمبرنا لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی واضحه کې اولما اصابتكم مصیبه قد اصبتم مثلیها الله پاک مسلمانانو ته تسلی ورکوي چې خپکه جوړ ما کا تاسو په وخت کې نقصان ورسید زخمیون موشول شهیدون دي نه وشول نو یو کل مخ کې ورسته سوچ وکړ کنه په بدر کې تاسو دغه کفارو څخه خشر کړه او په بدر کې مداغینا 70 کسان مردړون کړل 70 مون قیدیون کړل فدیه مو په خوستلې نو تاسو خو هغه ته ډبل نقصان رسوله او بل لا چې کتو سي چې به د نقصان مشتبه ویل رسیدا د نقصان د تاسو خپل عمل په سبب باندې د پیغمبر د حکم مخالفت نه وشو اولما اصابتكم مصیبه آیا هر کله تاسو ورسید مصیبت یو مصیبت قد اصابتم مثلیات چې تحقیق سره تاسو رسول او کفار ته مثلیه په دو چند دغه مصیبت قلتم نو تاسو اویل ان هذا من اين لنا هذا چې د نقصان مشته چې تنر ورسید قل پیغمبر وی ته هو من عند انفسکم چې د نقصان من عند انفسکم دی جانبه د نفسونو دی تاسو نه در ورسید ځکه چې مرکز مو پرې شو جبل رومات په پرې شو ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله پاک په هر شی باندې قادر ده نو ګوره اوس کوي هو ارس بیا الله پاک خو سبب به ته د انسان هغه عمل جوړ شي وما اصابکم یوم التقى الجمعان او هغه چې ورسید تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ریز باندې چې مخامخ شول سره الجمعان هغه دوی غټې ډلې او باذن الله نو دی الله جل جلاله په اجازه سره په فیصله سره ورسید وليعلم المؤمنين او د دې لپاره ليعلم المؤمنين چې ظاهر کې الله پاک مؤمنین وليعلم الذين نافقوا او د دې لپاره چې الله ظاهر کې خلق نافقو چې دوی منافقین وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دوی ته ویل شوی و چې روشوي تاسو قاتلوا في سبيل الله جهاد وکړي الله پاک په لار کې او دفاعو یا مدافعت وکړي موږ لشکر درون کوی چې هغه کفار مو چې کله ویني یو 14 هډ لوی لشکر دا روب باندې درومي دا خو کوی نو قالوا دوی اویل لو نعلم قتالا کچرته مشت معلوم قتالا قتال لتبعناكم مشبه هم هاي تاسو اتباع کړیو یعنی موږ سره جنگ زدانه جنگ ماهر نه یو یا دا معنا چې لو نعلم قتالا کچرته مشت دا معلومه چې دا قتال الله چې د تاسو کوي بیا موږ جهاد د تاسو ملګرتي کې کړه خدا خو بالکل مکمل خودکشي ته د جهاد چې ته د خبرې کولې نو په دغه خبره الله فرمایي قالوا دوی او لو نعلم قتال کچې د مشته معلومه چې دا قتال لا لتبعناكم مشبخه هاي تو اتباع کړیو الله فرمایي هم للكفر چې دوی للكفر کفر ته یو مایزین په دغه ریز باندې د دې خبرې دی وجنا اقرب منهم للايمان زیوت نش دی دوی نه للايمان ایمان ته یقولون بافواههم دوی ویل په خپل خلی سره ما خبره ليس في قلوبهم چې نشته د دوی پزړونو کې والله اعلم بما يكتمون الله پاک شالم د پاغه باندې یکتمون چې دوی کوم پټي من النفاق د نفاق نه